د ژوند داسې یو خاطره را سره شریکه کړئ چې ستاسو بالکل زړه مات شوی چې یاره بس نور زما نه ادب کې چې دی نو دغه سفر زه نشم کولی. خپل نږدې ملګري بایللو طرف ته روان یې که نه؟ نو هغه داسې بیهیو کړی دی چې د هغې نه پس که ما غزل لیکل غوښتل هم ما نشو لیکلی. ستاسو څه ایکسپیرینس دی چې مطلب ستاسو معیار برقرار دی د هغې نه ښه کېدو طرف ته روان دی که نه تاسو ته ښکاري چې یاره زه خپل معیار بیللو طرف ته روان یم؟ خو چې کله ورته ما ویلي چې دا تا چې ورته ښه شعر ووایې دا زما دی نو بیا یې ویلي ته یې لږ واپس د سره کړه چې صبر وکړه دی کې بلا کار دی تنقید نو اوس دا بغض دی مطلب تعلیم مو څومره کړی دی یا څومره کوئ د کم ځای سره د کمې ټولنې سره تعلق ساتئ شاعري مو د کله نه شروع کړې ده؟ ما کې څه خو یو دوه خوږې خبرې دا چې ما پسې دنیا وه وجه دا وه. سلامونه ملګرو، هیله لرم چې تاسو به ښه نن را سره مجیب زلمی صاحب میلمه دی. ما خو غوښتل چې زه د دوی نه یو تفصیلي مرکه ریکارډ کړم خو له بده مرغه چې دی نو تابان اول ریکارډینګ وکړو بس هغه تفصیلي چې کومه مرکه وه نو هغه یې ریکارډ کړه نو بس د تفصیلي مرکې دپاره بیا تاسو د تابان پیج کتلی شئ خو زه به صرف یو دوه درې پوښتنې کم چې په کار دي اول خو را سره خپله پوره پیژنګلو وکړئ مطلب تعلیم مو څومره کړی دی یا څومره کوئ د کم ځای سره د کمې ټولنې سره تعلق ساتئ شاعري مو د کله نه شروع کړې ده او دا مهال څه کار روزګار کوئ؟ زه چونکې ستاسو ډېره زیاته مننه کوم د ټولو لومبې او ما له مو دعوت راکړو او بیا دومره مینه دونه محبت واقعي د ستاینې وړ دی. د هغې نه بعد زه د مردان سیمې سره تعلق ساتم. د مردان زیږېدلی یم، پلار هم د مردان، مور هم د مردان او بیا چونکې د لسمه پورې یو سکول کې لسم نه بعد بیا کالج او اوس بی ایس کوم علامه اقبال یونیورسټي نه. د قرآن حفظ هم ما کړی دی او بیا تفسیر مې هم ویلی، ترجمه مې هم کړې ده، احادیثو باندې دې نه علاوه منطق، فلسفه او صرف، نحوه، هدایه کوشش هم کړی دی، هر څه نه سټډي کړی م دی. شاعرۍ ته مو څنګه مخه راغله؟ سړی چې کوم شي ته ډېر زیات اټریکټیو وي او کنسنټریشن کوم شي ته برابر وي هم په هغه فیلډ کې هغه یو ځای ومومي که نه. نو زما خپله چې دې وخت سره زمونږ فیملی چې کومه ده نو هغه ډېره زیاته ادب ذوقه ده، بازوقه او د پښتو زما والد صاحب خپله د غني خان بابا او دغه لکه داسې چې څومره زمونږ فیملی ده نو ټول په ادب باندې مین دي نو د هغې هغه مرسته او د هغې هغه سپورټ چې دی نو هغې مجیب زلمی کړم. د ادب په دې سفر کې چې د ډېرو خلکو خو به ستاسو حوصله ماته کړې هم وي. بالکل جی ډېره ډېره د ژوند داسې یو خاطره را سره شریکه کړئ چې ستاسو بالکل زړه مات شوی چې یاره بس نور زما نه ادب کې چې دی نو دغه سفر زه نشم کولی. بس زه یې نوم نه علم کېدای شي ځان پېژنې هم خو داسې یو څو کسان شته چې هغوی همیشه له چې ما که ورته کلام مو سره هسې به ګپ کې شریک کړی شاید زما په ملګرو کې وي څوک نو هغه داسې بیهیو کړی دی چې د هغې نه پس که ما غزل لیکل غوښتل هم ما نشو لیکلی. داسې بیهیو چې ما ورته غزل ورولې په اسه مړه دا تسلیږي هم هغه کس داسې خلک ما ولیدله تابانه چې ما ورته ویلي چې ما ورته دا نه دي ویلي چې دا زما شاعري ده بلکې ما ورته ویلي چې یاره دا اصل دی چې د رحمت شاه سایل صاحب یو غزل درته وروم صحیح شو او چې کله ما 4-5 شعره ویلي نو هغه وایي چې یا لکه دا خو ډېر ښه شعرونه دي او دې کې خو ډېر ښه خیالونه دي خو چې کله ورته ما ویلي چې دا تا چې ورته ښه شعر ووایې دا زما دی نو بیا یې ویلي ته یې لږ واپس د سره کړه چې صبر وکړه دی کې بلا کار دی تنقید نو اوس دا بغض دی، دا کینه ده، دا حسد دی یا دا زما د رکاوټونو هغه ذرایع دي، هغه ناکامه کوششونه دي او که ذاتي تحفظات دي زه نشم ویلی خو ستاسو خبره چې لکه داسې ډېرې واقعې شته چې هغې بالکل زه مات کړی یم چې زه د نور لیکل نه کوم خو الحمدلله هغه خلک هغوی به اوس دا تسلیموي خامخا ځکه چې ما سره اکثریت ما وکتل چې څومره لکه ما ته چې داسې علماو کار وکړو زه یې نوم نه علمه چې هغوی په د لکونو شاګردانو د عالمانو علماو استادان دي که نه او چې هغوی ما پسې رنګ وکړي هغوی وایي چې یاره ته یو دا پلانکې شعر دا تا ډېر ښه لیکلی او موږ ستا نه متاثره یو نو د دې نه بعد زه ولې ووایم چې یاره زه یو ښه شعر نشم لیکلی. شهرت نه بس چې دی که موږ وګورو نو ډېر کمتره شاعران چې هغوی خپل معیار
برقرار وساتلی شي ځکه چې بیا د شاعرۍ ډیمانډ ډېر کېږي او چې کله د شاعرۍ ډیمانډ ډېر کېږي نو بیا ظاهره ده چې سړی بیا ډېر لیکل کوي نو بیا پکې معیار اکثر شاته شي ستاسو څه ایکسپیرینس دی چې مطلب ستاسو معیار برقرار دی د هغې نه ښه کېدو طرف ته روان دی که نه تاسو ته ښکاري چې یاره زه خپل معیار بیللو طرف ته روان یم داسې ده جي زه د ټولو لومبې دا خبره کوم چې دا یو شاعر دی هغه د وخت سره په معیار کې را روان دی که نه نو چې هغه د وخت د کمی د وجې د مصروفیاتو د وجې د هلو ځلو د وجې هغه ښه شعر نشي لیکلی نو د دې ښه شعر په ځای باندې هغه زوړ وي خو خپل معیار د برقرار وساتي زما خو دغه تجربه ده چې کیفیاتي وي که شعر لیکل وي او هغې کې معیار وي خو ټیک ده که نه که زه یې هم لیکم واپس یې ډیلیټ کړم زما دا خو هغه خلک چې ما نه کوم امید ساتي چې هغه شان شعر زه نشم روړی زه دې روړم نه دا زاړه دی وایم خو کم از کم چې زه د خپل خیال سره او د خپلو لفظونو سره د وخت د کمی د وجې بې انصافي ونه کړم د ډیلیټ نه رایاد شو که مونږ وګورو نو زمونږ شاعري چې ده نو په کار دا ده چې مونږ ځان سره تحریري شکل کې ساتلي د هغې لویه وجه دا ده چې بیا په ټکنالوژي باندې د سره یقین نه لري په کار ستاسو د یو ویډیو د کتلو تر مخه چې دی یا اوس ستاسو د وینا تر مخه ستاسو سره زما په خیال چې شاعري صرف په موبایل کې ده نو د شاعر په حیث په موبایل کې خپله شاعري یا خپله ټوله دا کوم اساسه چې ده دا محفوظول دا خبره ده که نه اصل کې دور چې دی دا د آی ټي دی که نه او بل دا چې مونږ وګورو هر سړي سره زمونږ ډېر سینیر استادان چې دي نو هغوی چې کله سټیج ته ودرېږي نو مونږ د هغوی په زړو ویډیوګانو کې وګورو د نن نه 15 کاله مخکې یا داسې 10 کاله مخکې د هغوی ویډیوز وګورو یا 6 کاله یا 7 کاله زړې ویډیوګانې نو هغوی به ځان سره غټه ډایري راغستې او په دې ځای کې به هم اکه شاعران مونږ ولیدل چې اوس موبایل ته داسې ګوري او غزل ته وایي که نه نو مطلب دا د دې دور هغه قیاس او اجمال ده که نه دا تقاضا ده نو په دې باندې به اتفاق کوو خو اوس چې دی ما تاسو ته دغه ډغرې به پته وي چې ما کومه ډغره خوړلې چې ما نه په هغې کې داسې کاونټ بای کاونټ 600 غزلې هغې کې ما نه لاړې بیا ګبین جان ته ما کال وکړو یاره تا سره که څه شعرونه وي نو هغه راته 10 که 8 غزلې راولېږلې بل ملګري بل چې په میډیا کمې وې داسې لسته 30-40 غزلې ما برابر کړې نورې ما نه د سره لاړې ډېره ښه ده اخرنۍ یو پوښتنه کومه مجیب صاحب بیا به شعرونه واورو که مونږ وګورو نو زمونږ خپل ملګري داسې دي شهرت سره چې دی نو بیا دوی خپلو ملګرو ته هم ځان نشي رسولی هغه خپل زاړه چې کوم ملګري دي نو اکثر داسې شي چې د دوی په منځ کې هم داسې انګلیش کې ورته زما په خیال کلیشز وایي که څه وایي چې دا راشي نو ستاسو څه کیسه د دې باره کې خپل نږدې ملګري بایللو طرف ته روان یې که نه نه الحمدلله زما ډېر ملګري داسې دي چې هغوی کوپریټیو دي که نه او ځینې چې دي نو هغوی مې ښه راکاږي خو ما ته پته ده چې هغه هم ناز او نیاز کېږي که شعرونه به اورو مجیب صاحب دغه څو شعرونه چې زه او هر اندام حیرانه تماشه کړم چې د بل په لاس زړګي له جنازه کړم یا کافر او یا به غوث د زمانې شم د مکان په ځای مکین ته سجده کړم یا کافر او یا به غوث د زمانې شم د مکان په ځای مکین ته سجده کړم ښه پوهېږم چې زما په جیب شتمن دی ګزاره کړم دا بدلون او انقلاب نه دی نو څه دي په سړک چې تر سهاره پورې شپه کړم دا بدلون او انقلاب نه دی نو څه دي په سړک چې تر سهاره پورې شپه کړم دغه څو شعرونه نور چې 4 کسانو کې اتیا منافقت فنکار قاضي غازي ساقي ملا منافقت که غم کې دی جړا کړي که خادی کې دی خندا جړا منافقت دلته خندا منافقت او په دې ځمکه جاري باري سرتورې محترمې په دې ځمکه جاری باری سرتور محترم او په دې ځمکه جاری باری حیا منافقت دا یو حاجی صاحب شو دا بل د جنگ راغې دا هم منافقت دی هم دا منافقت او ستا منځ دی او که 3 فرایض نور دی خو قربان 4 واړه ریا ده او ریا منافقت او ته څومره دا شعر تاسو ته ډالې ته څومره خوش نصیبه یې زه څومره بد نصیبه چې ستا په برخه زه یم او زما منافقت وایي چې په ځان پوهېږم ما خطا کړې ده چې مې له تا سره وفا کړې ده او ستا په رضا مې تل رضا کړې ده تا که هر څومره ناروا کړې ده تر هغې ته وې او بس صرف ته وې تر کومې زړه چې مې د رضا کړې ده بیا ناڅاپي تورې وریځې راغلې
بیا چا د چا د سر سودا کړې ده مونږ که ځان اوسېځو رڼا نه کوو او ستاسو مړو ډیو رڼا کړې ده په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسېږي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده تا به خدای کله هم خوشحاله نه کي تا د یتیم د کور اغلا کړې ده او ما د اسراف پولې شلولې دي ما تا پسې هره شپه جړا کړې ده ما د اسراف پولې شلولې دي ما تا پسې هره شپه جړا کړې ده په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسېږي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده او په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسېږي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده او زلمیه مونږ غونته ساده وباندې تاسو د حد نه انتها کړې ده تاسو د حد نه انتها کړې ده وایي تل په دغه امیدونو زندګي کړم تابانه دا غزل تا ته ډالې تل په دغه امیدونو زندګي کړم دا ژوندي مړي به څنګه را ژوندي کړم کمال دا نه چې دا لاندې ناست په لار کړم کمال دا چې د ممبر سړي سړي کړم کمال دا نه چې دا لاندې ناست په لار کړم کمال دا چې د ممبر سړي سړي کړم ستا د امر به په جار تابعداري کړم چې مین شم اوس به ډېر عاجزي کړم ستا د امر به په جار تابعداري کړم چې مین شم اوس به ډېر عاجزي کړم او د سحر نه تر ماښامه هر څه وینم د ماښام نه تر سحره اسویلي کړم ولې ولې یو ځل بیا مخې له راغلې ولې ولې دې په حال کې د ماضي کړم اقتدا کې دې په صف کې ړومبنی کړم امامت کې دې د ټولو اخیري کړم اقتدا کې دې په صف کې ړومبنی کړم امامت کې دې د ټولو اخیري کړم په یو موټي کې شکست خورمه را چوڼ شم د نفرت ګردونو داسې کاغذي کړم او په اوار سړک ډپونه راته جوړ شي د چا سپورو شونډو داسې ازاري کړم ټول ژوندون دې ولې یو چا کې راضی کړو خدایه ولې دې مینه په ظلمي کړم خدایه ولې دې مینه په ظلمي کړم زما خدای ته د غنمو ضرورت دی چې راواخلې په غریبو یې تقسیم کړئ چې زما له زر په څوک مطمئن نه وي څو لحظو له زما د در مقیم کړئ زه به نور څه ووایم مجیب صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له مو وخت راکړو حقیقت دی چې ستاسو په اوس وخت کې ډېر مصروف یې ډېر خلک په غواړي چې ستاسو سره ملاقات وکړي ریکارډینګ وکړي په هغې باوجود هم تاسو موږ له ټایم راکړو ستاسو ډېره زیاته مننه هیله لرم چې تاسو ټولو ملګرو به د مجیب زلمي صاحب د خبرو او شعرونو نه خوندونه اخیستي وي چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله